أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دا سورة الأنفال دي او نازل شوه دي فست سورة بقرنا فدویم کال د هجرت باندې دا سورة نازل شوه دي. دا مخکې په شانت فدی کې یو څو بحثونه دي. اول بحث پدې کې د چیرې د سورۃ نمونه سری اسماء السورۃ هغه سدي کم نمونه د دې سورۃ. د سورۃ انفال دو نمونه دي. یو نوم د دې سورۃ الانفال لکه څنګه چې ښکارا دي، او دویم نوم د دې سورۃ البدر. سورۃ الانفال ورته ځکه وایي چې په دې کې ذکر د انفال راغلی دی. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. او سورۃ بدر ورته ځکه وایي چې دا په موقع د غزا د بدر کې چې د مسلمانانو اولنۍ غټه غزا و او د اسلام غټه فتح پکې شوې و، په هغې موقع باندې نازل شوی. نو سورۃ البدر ورته هم وایي. د ما قبل سورت سره د دې ربط سره او دا سورت نازل شوی مالته وی مدنی سورت ته نازل شوی په دویم کال د هجرت باندې. البته واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك. دې یو څو آیاتونو مبارک برازي چې دا مکی دي او کوم مدنی دي، هغه په هغه ځای کې بیا پای کې بحث ان شاء الله راشي. دا سورت د ما قبل سورت اعراف سره بسته چې دا غي نورسته راوړو. نو د سورت اعراف سره د سورت انفال ربطونه خډیر دي. یو ربط هغه دا دی چې په سورت اعراف کې ویل شو چې الله جل جلاله فارو تسخ عذاب ورکون کړي. نو په دې صورت کې د هغه عذاب یو نمونه ذکر کړي چې هغه په جنگ بدر کې د کفارو شکست هغه طرف ته اشاره کوي. دغه رنګي په صورت اعراف کې د شرک په همه اقسام باندې رد کړو. نو په دې صورت کې حکم کوي چې د شرک همه اقسام چې کله مردود دي نو د هغه خلاف را پاسه یو جنگ وکړي. په سورت اعراف کې د هغه عالم واقع ذکر کړ چې هغه شیطان دوکه کړو، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. چې د خواهش تابعداري وکړه او شیطان ځان پس روان کړو. نو په دې صورت کې د شیطان ملګری نورم خی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. په سورۃ انفال کې ورته دا خی چې شیطان چې کومه وعده کوي ګوره دغه وعده ټینګه وعده نوي او دې همیشه بیا تختیدل دي. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. دې او تختیدو پشاشو. دغه رنګي په سورۃ اعراف کی ورته وی وتبع هواه. اتباع الهوا د خواهش په اتباع باندې سوکړو رد وکړو. نو په سورۃ انفال کې مسلمانانو ته دا حکم کوي چې تاسو اتباع الهوا مکوئ او د دنیا او د هغې د اموالو نه ځان وساتئ. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه وان الله عنده اجر عظیم. دغه رنګي د سورۃ انعام کې په سورۃ انعام کې الله تعالی شپږ قاعده ذکر کړې، شپږ عقبات ذکر کړل چې کوم سړی داعی وی دعوت چلی نو په هغه باندې بشپږ تکالیف راځي. او په سورۃ اعراف کې لس آداب د دعوت ذکر کړل. نو دغه ځای پورې دعوت را روانو مکی سورتونو. په سورۃ انفال کې ورته دیارلس آداب یا دیارلس قاعده د جهاد خي. هغه ورته د جهاد خي. اوس باب چې کوم د نغاسه شو هغه بدل شو.
نو په دې طرز باندې د دې صورت د دغه صورت اعراف سره نور هم ربطونه ډیر زیات دي. په دا کې ورته وایي چې په ځان کې صفات الملائکه پیدا کوي، ان الذين عند ربك لا يستكبرون. په دې صورت کې ورته وایي چې کله تاسو په ځان کې صفات پیدا کړئ نو اذ یوحي ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذين آمنوا، ملائکی به در ترازی او تاسو نصرت او مدد وکړي، خو په شرط د دې باندې چې تاسو په ځان کې د ملائکو صفات چې کوم د نوغه سکه هغه پیدا کړئ. په دغه صورت کې ورته ویلو چې وذکر ربک فی نفسک، د الله تعالی ذکر په هر ټیم کې کوا. په دې صورت کې ورته وی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاذکروا فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. په دې صورت کې ورته وی چې ذکر د جنگ په میدان د جنگ کې هم کوا، په میدان د جنگ کې هم چې کوم دنو ذکر کوا. دا سه نور هم ډیر ربطونه د دغه صورت او د دې صورت ترمنځ شته دي. په دې صورت کې با قواعد د مجاهد د لپاره ذکر کیږي او دا د اول نه ما تاسو ته وی را روان دي. په سورته بقره کې ابتدایي امور د جهاد ذکر شو. ابتدایي امور د جهاد څنګه وو؟ د مجاهد اصلاح وا، د مجاهد انفرادي اصلاح وا. انفرادي اصلاح لپاره د مجاهد چې کوم د لس اوس دغه لس آداب کو خیال کې مرাজি. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر. التلس آداب ذکر شو. بیا د مجاهد سیاسی زندگی وا، سیاست مدنی چې ورته ویل کیږي، پاغي کې ورته سلور قواعد الت ذکر کړل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، دغه رنگ چې کوم د کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د ظالم نه بدلا اخلیخه. او دغه رنگ چې کوم دنو مالونو کې په تقسیم کې عدل کوي، د رشوت نه ځان ساتي او روزي چې کوم دنو هغه ساتي. دغه سلور دي ته ویل کیږي د سیاست مدنی آداب. مجاهد دی په ملکی سطح باندې دغه شانت انقلاب راولي. او بیا التک تاسو یاد په سورته بقره کې اتلس قواعد مجاهد ته ذکر کړل د کور د اصلاح لپاره. اتلس قوانین ولتکی هغه ورته ذکر کړل. دک شان دا ترتیب بیا را روانو په سورته آل عمران کې ورته بیا 15 اصول د جماعت ذکر کړل. 15 اصول د جماعت د لپاره ذکر شو چې جماعت پسنګ جوړه، تنظیم بسنګ جوړه، د مسلمانانو اتحاد بسنګ راولي. نو 15 اصول په عقیده کې به وحدت یو دغه رنگ چې کوم دی، ورپسې د داعی جماعت ته موجود ویو، دا سه ورپسې چې کوم دی، مطلب دا دی چې مال به خرج کړي. هغه 15 اصول ال تفسیرات آل عمران کې موږ ذکر کړیو. بیا دا غینه ورستو یو دیر صفات د مجاهد د پاره رال. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، یو دیر صفات د مجاهد د پاره غ ذکر شو او پاره کې سنفینو او ثبوتنو هغه کې ذکر کړل. بیا په سورته نساء کې مجاهد ته کوم دی نو یو قسم ته ټریننګ هغه شروع شو. مجاهد ته یو بل ټریننګ شروع شو چې هغه داو چې نظم عسکری فعال کی. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. په سورته نساء کې بیا راغل. ورپسې چې کوم دی نو بیا ورته وی چې مجاهد د نظریاتی لحاظ سره برابر شي. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هغه کې ورته د مجاهد د نظریاتی تربیت داغه تنظیم وکړو. اوس په سورته آل عمران کې ورته د مجاهد د نور اصول او نور آداب ذکر کړي چې په میدان د جنگ سره هغه آداب بعد تعلق لري او د امیر او د مامور ربط او جندي باندې په عسكر باندې څه لازم دی او په امیر باندې څه لازم دی هغه ورته په دې ځای کې ذکر کړي. نو دا په دې طرز باندې د مجاهد د ابتدا د جنگ څنګه ده او انتها د جنگ به څنګه وي. اوس په دې صورت کې ته انتها د جنگ ذکر کړي چې فتح د حاصل کړه، مالونه په قبضه کې راځي، نو بیا به څنګه چل کیږي. نو يسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. تقسیم د غنایم چې کوم د نوغه ورته خیخه په دې طرز باندې دغه ترتیب را روان دي چې اول
ابتدا وا مجاهد بسنګ جوړیږي بیا دا غینه پس چې فرد د مجاهد جوړ شي جماعت ته مجاهد بسنګ جوړیږي بیا دا غینه ورستو په مجاهد کې نور څه آداب او دغه صفاتو بیا دا غینه ورستو مجاهد چې کوم دین هغه نظم څنګه عسکري نظم بسنګ جوړي بیا دا غینه ورستو مجاهد چې کوم دین هغه نظریاتی لحاظ سره څنګه وي هغه ټول چې ذکر کړل نو اوس دې دا کې ورته وي چې مجاهد چې په دغه آداب برابرۍ فتح وکړي چې فتح وکړي د فتح نورستو بسکړي نو غنایم برازي داغه تقسیم بسنګ کوي نو هغه ټول ترتیب چې کوم دی یا په میدان د جنگ کې بسکړي هغه ټول ترتیب ورته اوس دې دا کې ذکر کوي نو دا د سورته انفال د ماقبل سوراتونو سره په دې طرز باندې غره بچو اوس دا سورته انفال د دې تجزیه څنګه کیږي دا د صورت تجزیه موږ خامخا کو مضمون د صورت تقسیمول پکاري چې سړی په هغه باندې پوښي نو سورت انفال چې کوم ده نو سوي هغه به د الله تعالی نمونه وي خو په دې صورت کې دغه رنګي دیار لس په دې صورت کې جمل التوحید د توحید جملې په دې صورت کې دیار لس راځي کله به وي ومن نصر الا من عند الله دا یو جمله د توحید ده بیا کله به وي ان الله عزیز حکیم دام جمله د توحید ده کله وي فان الله شدید العقاب دام جمله د توحید ده دغه رنګي وي ان الله سمیع علیم دام جمله توحید دا دغه رنګ وان الله مع المؤمنین دام جمله توحید دا دغه شان په دې طرز باندې نور چې کوم دنه جملې راځي خو دیار لس جملې دا برابرۍ ان شاء الله برابر بشي بیا بشمارو دا دیار لس جملې برازي د توحید نو دیار لس پکې نمونه د الله تعالی دیار لس پکې جملې د توحید دیار لس پکې قاعده د جهاد دیار لس پکې علل او وجوهات چې کوم دغه په دې صورت کې راځي په دې صورت کې سالور چې کوم دی یا درې اغراض الجهاد به ذکر کوي اغراض الجهاد یو غرض د جهاد څه دی هغه دا دی چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين كله لله بل غرض د جهاد څه دی ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بل غرض د جهاد چې کوم دی نو هغه دا دی دغه رنګ چې کوم دی نو بل غرض د جهاد هغه برته ذکر کوي ابرست راشی ترهبون به عدو الله وعدوکم دغم د اغراض د جهاد نه یو غرض دی نو دغه اغراض د جهاد چې کوم دي نو هغه هم درته په دې صورت کې هغه ذکر کیږي خو اوس ترتیب داسې دی مضمون د صورت او ترتیب داسې دی چې اوله حصہ چې دا په دې کې په دې اوله حصہ کې اته علتنا او 15 قاعده ذکر کیږي ښه 15 قوانین ذکر کیږي او په دویمه حصہ کې بیا اته دغه چې کوم دي قواعد او 15 علتونه ذکر کیږي برعکس دي ښا په دې اول کې چې کم اته دي هغه رستو 15 دي په دویمه حصہ کې او په اول کې چې کم 15 دي نو هغه رستو اته دي نو په اول کې اته وجوهات دي قل الانفال لله والرسول د پاره نو بیا په اته شو اته سره چې 15 جمع کې دیار لس پشي نو بیا په دویمه حصہ کې بیا 15 علل او وجوهات نور ذکر کیږي او په اوله حصہ کې 15 قاعده دي د جهاد قوانین دي پکې نو په دویمه حصہ کې بیا اته قوانین ذکر کیږي ښه بالعکس کوم دنو هغه برازي طریقہ او تفسیر الایات داسې دي چې په اول آیات کې دعوت صورت ده او 15 جملې ذکر کړي سو جملې 15 جملې ذکر کړي په دویم آیات کې چې کوم دی بیا د دویم آیات نه 15 صفات د مؤمنانو شروع شي د مجاهدینو چې مجاهد کې به 15 صفات وینو ګوره 15 پکې صفات دي نو 15 به ورته قواعد ومي ښه 15 به قوانین ومي د مجاهد به 15 دغه صفات ذکر کړي دا غي 15 صفات نو ورستو به بیا دغه مجاهد ته 15 بشارتونه ذکر کړي پس باندې په دغه 15 صفات باندې 15 به بیا بشارتونه بیا دا غي نو ورستو به علل شروع شي نو په دغه 15 نمبر آیات کې با کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا به اول وجه د قل الانفال لله والرسول د پاره دا غي نو ورستو بیا په 1 نمبر آیات کې بیا به دویمه وجه و اذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غیر ذات الشوكه تكون لكم دا به دویمه وجه بیا د قل الانفال لله والرسول بیا به کوم دی اذ تستغیثون ربکم دا به درېمه وجه دا غي د پاره او بیا دا غي نو ورستو اذ یغشیکم النعاس امانه منه دا به څلورمه وجه ذکر کیږي پنځمه وجه اذ یوحي ربک الى الملائکه انی معکم
دا به پنځمه وجه چې کوم دنو هغه بیا ذکر کوي د دې لپاره چې الانفال لله والرسول بیا په کې سبب العذاب هغه به ذکر کوي او د جنگ فائدہ به ذکر کوي دا غینه ورستو با پنځه خو علتونه برابر شو علتونه بل ورستو چلیږي خو په میانس کې به قاعده را داخله شوي نو پس داو کې په 14 نمبر په 15 او 14 نمبر آیات کې اول قانون د جهاد دی اول قانون د جنگ دی په میدان قتال کې اول قانون د ذکر کوي بیا دا غینه ورستو په ولسم نمبر آیات کې بیا وجه ذکر کوي بیا علت ذکر کوي د الانفال لله والرسول